حاجي صاحب ښه سید دې ښه ده په خیر یې جوړ یې بیداره یې الله خو دې لره بس مونږ خو درته انتظار وکړو یو ساعت مخکې د ننګرهار نه راورسېدو شه د ننګرهار څخه راغلی وا شه په ننګرهار کې خیرتي وه الحمدلله شه واګانې هم شوې ولا ښه بس نارمل موسم شه هر کله راشه هر کله راشه الله خو دې لره حاجي صاحب بس که ستاسو خوښی مهمې خبرې ته به راشو شه خبره ده موضوع داسې ده چې زما زوی ماشاءالله زلمی شوی دی او زه غواړم چې تاسو سره خپلولي وکړم او د یو ملک د یو وطن خلک یو او دا ولایتونه هم که لرې دي مینه به هم زیاته شي نو ستاسو لور زه د خپل زوی عمران خان ته کوم شه دغه عمران خان د څه شي کار کوي سپینر بالر یم دا پانتون هم وایي او یو موسسه کې کار هم کوي شه خبره ده شه خبره ته زمونږ د ورور څخه خبر یې نه که نه حاجي صاحب نه یم خبر تاسو یې راته ووایه چې سره جوړ راشو شه پر دغه ځای کې چې سړی لور او خور ورکوي 10 لکه افغانۍ دي حاجي صاحب بخښنه غواړم دغه طلا چې کومه ده سره زر دا به ورته ته کې او که زه به یې کوم یو سیټ به ورته زه کوم نور به ورته تاسو کوئ ښه او د دې کوژدنې دا خوړه چې کومه ده دغه به هم زه کوم ښه ډېر ښه او دغه واده کې چې کومه خوړی هغه به تاسو خپل پروګرام نیسئ او موږ به خپل که نه هغه به هم زه کوم نه هغه به هم ته کوې ښه صحیح هسې حاجي صاحب دا ولور دې ډېر زیات دی زما زوی خو دومره ګټي نه لکه څومره چې سټي نو ته خو 10 لکه افغانۍ د چا خبره مخکې ننګرهار کې کلدارې وي کلدارې خو ته 21 لکه روپۍ جوړېږي نو دا خو زیاتې دی لږ راکم شي نه داسې نه کېږي دلته ما پورې خلک خندي پوهېږې ما پورې خلک خندېږي چې ولې دې لور داسې ارزانه ورکړه یا حاجي صاحب خیر دی لږه ګزاره را سره وکړه 10 لکه نه او 15 لکه روپۍ به درکړم په 15 لکه روپۍ زه چاته لور نه ورکوم لاړ شه هماغلته په خپل ننګرهار کې ورته وکړه ته زما شملې پورې خندېږې نه حاجي صاحب خدای دې نه کړي خو بیخي ډېرې دي بس چې تاسو دومره لوړ ورکوئ که نه بس نه یې کوو لاړ به شو نو بس خوښه مو هملته ننګرهار کې زوی ته وکړه شه بس صحیح ده لاړ به شو تاسو کښېنئ زه ځم لږ کار لرم زما زوی به راشي تاسو د ننګرهار څخه راغلي یاستئ شپه به وکئ سهار ته به بیا ولاړ سئ حاجي صاحب چې دې کې جوړ رانغلو که نه نو شپې کې جوړ نه راځو هوټلونه ډېر دي چېرته به شپه وکړو همدا عزت زمونږ بس و راځه زویه نو دکاندارانو نه به کرایي راواله ورته بس د حاجي صاحب د ښه سړیتوب نه غلطه فایده مه هلئ که السلام علیکم وعلیکم السلام عمران خان حاجي صاحب جوړ تکلی تازه وراره ستړی مشې څنګه دلاري ده حاجي صاحب کښېنه مهرباني وکړه مننه څنګه حاجي صاحب الحمدلله صحت دې ښه دی ته څنګه یې راته صحت دې ښه ده په خیر رالې شکر دی مننه ستاسې دعا ده ته څنګه کاروبار سره ښه انشاءالله د الله احسانات دي ژوندی اوسې وراره ته ښه صحت دې ښه ده په خیر سبق دې روان دی که نه ښه خبره تعلیم ښه شی دی دغه زما وراره دی طب وایي سکالېده هم فارغېږي تعلیم ډېر ښه شی دی بلکل آفرین بچي څنګه حاجي صاحب ته والله شکر دی حاجي صاحب ښه نور خو مصروف نن ورځ د فرصت ومل زه حاجي صاحب سره وګورو نږدې نه خبرې ورسره وکړو شاید خبر شوی هغه زنانو پخلي مې درته سوال جواب پرېښی و واو داسې سرسري زنانو راته ویلي خو دا خو د زنانو خبرې نه دي که نه دا د سړو خبرې دي نو ما ورته ویلي مې مشران دې راولیکي خبره به ورسره وکړو لور خور خو د ورکړې شی دی بلکل حاجي صاحب مننه بس دغه زما زوی دی ماسل خان 12مې ویلی دی اوس دغه نرسنګ یا متوسطه طب چې ورته وایي نیمه ډاکټري ماشاءالله تکړه دی غوښتل مې میل دغه له دا کور آباد کړو او خپلولي داسې ښه ځای وګورو بس ته راته دغه ښکاره شو میل ده سره خپلولي وکړو تاسو خپله ښه خلک یې ځکه درته مونږ ښه ښکارو مننه حاجي صاحب ما وې زه نږدې نه ورسره کښېنو هغه رسم و رواج څه اصول قوانین شرایط دي هغه حاجي صاحب نه پوښتنه وکړو چې ستاسې څنګه رسم و رواج دی بس عمران خانه خبره خو داسې ده چې دغه زمونږ وطن کې غربت زیات دی 4 ولایته دي 4 ولایتو خلک دي بیل قومونه دي رسم رواجونه دي بلکل خو مونږ خپل ځاني هغې پسې نه ګرځو بلکل زما 7 لورګانې دي
تا ته به زنانه وویلي بالکل 3 مې ورکړي دي یوه نامزاد ده 2 وړي دي او یوه بس که قسمت یې دغې ګل سره شوی نو ما چې هغه هم ورکړي فی سبیل الله د الله په رضا مې ورکړي بس صرف یې 10 تولې سره او یو 2 لکه افغانۍ نور د خلکو غوندې رسم رواج موږ نه کوو فی سبیل الله یې درکو دا لا فی سبیل الله دی تا خو سم زه په ډرون ویشتم ډرون څه دي ویلي نه 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 څه خبره مې ونه کړه هسې مې مخه خوا واړه بس حاجي صاحب مننه ډېره زیاته بس موږ به لاړ شو بس خو شو چې سره پوه شو او بیا به انشاءالله دغه کلي سپینګیري به راولو بس بیا به انشاءالله په ګډه سره فاینل خبره به سره وکړو صحیح ما ته منظوره ده بس هغه د خلکو رسم رواج موږ نه کوو موږ او تاسو ته نبي څه ښودلي الله څه ښودلي لور ده فی سبیل الله ورکه دا سره هم ستا کور ته درځي او په 2 لکه روپۍ به ورته ډبل بیټ او بل شی والم کړ 1 روپۍ موږ ته نه پاتې بالکل به انشاءالله بیا راځو بیا به سره مشوره وکړو زه به کلي نه کېنه بس حاجي صاحب خیر سي مننه حاجي صاحب بس هر څه م کړي دي بس دغه اړینه خبره وم دغه سره بس هر کله شریکه کړو بس زه دې په خدمت کې الله دې لاره زه سلا پې وکړي ښه مننه انشاءالله بیا د الله د رضا لپاره یې در کوم زه الله مال شه ځئ په مخامخه والا زنګ والے کوم پاټک کې چیک پاینټ کې پازاب کړو پیسې ته وعلیکم السلام جوړ بخیر تکړه تازه څنګه جی سر جوړ بخیر السلام علیکم بچي جوړ بخیر مهرباني خیر کین څنګه جی صاحب الحمدلله صحت ښه دی شکر خیر فضل د خدای دی خپل خیر ان شاء الله شکر مننه صحت دی ښه ده الله خو دې ژوندی لره روره ته ښې جوړي صحت دی ښه ده ژوندی اوسې حاجي صاحب بیګا دې زنګ وکړو خو زه لږ مصروف وم وبخه یو فکر کوم یو مهمه خبره دې کوله بالکل بیا لږ مصروفه شوم نو بخښنه کوه الله دې وبخه قربان دې شم تاسو زموږ مشران یا حاجي صاحب زه پوهېږم چې تاسو دومره وخت نه لرئ مصروفه خلک یا مهمې خبرې ته به راشم دا زما زوی دی کرامت ښه ډېر ښه د 12 نه فارغه دی او څه کال پانتون کې دی جرنالیزم کې او تاسو ته راغلم په دې خاطر چې زمونږ د پلار او نیکونو د ستاسو پلار او نیکونو سره دوستي ده او زه غواړم چې زمونږ او ستاسو د دوستي همداسې برقراره پاتې شي بلکې دوستي مو په خپلولۍ بدله شي نو ستاسو لور مې د خپل زوی کرامت خان ته غوښتله خبره دې په ګل بدله حاجي صاحب په خوله دې برکت شه خو خبره داسې ده چې ته دلته راغلی زما وجیرې ته ته به خبرې زما له شرایط او د دې د رواج نه به خبرې چې دلته کوم فرهنګ کوم رواج دی نو که خبرې نور لا نور که خبر نه زه به دې خبر کوم دلته خو حاجي صاحب عموما چې کوم رواج دی هغه کوم رواج چې دی که نه د 20 نه ونیسه تر 15 لکو پورې دغه ولور دی د خلک یخلي چې څوک لور ورکوي چاته خپلولي کوي نو دغه لومړی قدم کې دا او بل دا چې هغه د خوړې حساب به تاسې مخ ته وړی بل خبره دا چې دلته چې څومره ودونه شوي او خلک یې کاندي دوی په هوټلونو کې واده کوي او مطلب مصرف ډېر زیات په راځي نور ځان ته تاسې وګورئ که انرژي توان ګورئ خو په سر سترګو کنې بیا خو مشکل جوړېږي ځکه دلته بیا فرهنګ تر خپو لاندې کېږي خبره دې په ګل بدله موږ او تاسو باید خپل پخوانیو رشتو ته په کتو نوې رشتې وکړو خو 15 لکه افغانۍ خو ډېرې زیاتې دي او یو رقم ته زه خو وایم چې دا خرڅونه شوه چې دا تاسو یې کوئ وبخه حاجي صاحب خبرو ته دې لږ فکر کوه ته چې کوم وخت دی هغه پخوانی وخت او دا اوس وخت دی عصري مود دی دلته خلک در پورې بیا خندا کوي دغلته زما عزیز نازې دغه موږ پورې بیا خاندي حاجي صاحب خبره دې صحیح ده خو موږ او تاسو دغه عزیزانو خپلوانو خندا ته ګورو او د نبی علیه صلات وسلام سنت مو هیر کړي دي د دین په چوکاټ کې ودونه او خادینې مو هیرې کړي دي په هغې کې لور ورکړه مو هیره کړې ده بس رسم او رواج او دودونه مو راغستي دي په همدې اساس خو زمونږ او ستاسو ځوانان بېلارې شو په همدې خاطر خو زمونږ او ستاسو ځوانان په لواطت او په زناو یخته شو چې دومره لورول څوک لري حاجي صاحب زه نه غواړم له تاسو سره خپل بدوالی وکړم تاسو نه قربان شم تاسو زمونږ مشر یا خو خیر دی حاجي صاحب لږه ګزاره دی ولور کې را سره وکړئ همداسې بېنوا مه لیږئ
وبخه حاجي صاحب یوازې زه حاجي صاحب نه دلته چې دې منطقه کې په دې سیمه کې څومره خلک دي همدغه فرهنګ همدغه رواج دی او هغه دا زمانه ما چې دا د اسلام خلاف دی دا زموږ نبی علیه السلام نه دي کړي خو څه وکړو خنداګانې کوي را پورې خلک حاجي صاحب بس خبره دې صحیح ده خو زه به هم درته یو خبره وکړم او 8 لکه افغانۍ به ولور درکړم او ټل کې واده نشم کوی یو غریبانه جونګړه لرم هغې کې به واده وکړم حاجي صاحب چې واده نشي کولی مه یې کوه اول ځان تله بیا خپل ځان مطابق خلکو ته ورځه خپلولي ورسره کوه داسې ټوکې نه دي پلاره زه چې ځو لږ صبر ګوره حاجي صاحب داسې به وکړو چې موږ به لاړ شو کور ته سلا مشوره به پې وکړو سوچ به پې وکړو که وارم راغله بیا به درته راشو نو ته ما پورې څرخان دی که رشخان را پورې وهي چې د کور نه راوتې راتلې سوچ به دې په کړی وی که نه ځان به دې تللی وی ځان ته به دې کتلی وی بیا به دلته راغلی وی بس حاجي صاحب بس ما سې غلطي وکړه چې زه دلته رالم هغه مشرانو رښتیا ویلي وایي خپل څادر سره خپې غځول پکار دي ما خدا فکر وکړو چې مونږ او تاسو واده د نبي علیه صلات وسلام د امت کوو نو د همهغې په طریقو به روان یو خو زه غلط وم دلته صرف په نوم باندې دي نور رسم رواج په سر راغستې او هغې پسې مړه دي دا زویه تا ته جینکۍ ډېرې هر څه په قسمت کېږي